أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. راځم زه ورډ پیډ را خلاصوم. او نن موږ په دې کې وایو پرنټ هم پرېښیو که نه او پیج سیټ اپ. بل ارزم پرنټ او پیج سیټ اپ ویلي وو که نه، په هماغه رقم د ډېر فرق نشته کې زه راځم د ورډ پروګرام نه لږ لیکل راوړم. تاسې دلته خپله ځان ته لیکل کولی شئ، یا که چا سره ورډ انسټال وي مساوي RAND قوس شروع قوس بند انټر پرې پیراګراف لیکل کوي. دلته دې ځای نه زه کاپي کوم او دلته یې پیسټ کوم. نو دا څه لیکل سول غواړو چې دا اوس چاپ کړو. اول راځو پیج سیټ اپ ته لکه بل ورځ هم چې ویلی یو پرده سمه کوي که ځه ښکاري خو پیج سیټ اپ تاسې هلته لیدلی یو که نه، فرق خو یې نه سره ښکاري. فرق څوک کې ویني؟ لږ فرق سته کې څه فرق دب کې؟ آفرین، صرف دغه یو اپشن نوی سوی دی سره په هغه کې تاسې ګور نوټ پیډ کې دا ونه لیدل چې صفحو شمېره صفحو ته شمېرې ورکړو که نه، په دې کې صفحو شمېرې سته. صحیح ده؟ نو که دا فعال وي پرنټ پیج نمبر صفحو شمېرې به ورسره چاپ کېږي، او که غیر فعال وي بیا به نه ورسره چاپ کېږي. نور هماغه رقم دی، کاغذ سایز انتخاب کا، کوم سایز کاغذ دی ښی ده، کاغذ سرچینه پورټریټ یې چاپ کړئ که لینډسکیپ یې چاپ کړئ. همدا رقم مارجن څومره وي له څلور طرف نه چې کومه حاشیه ده سپین دغومره صحیح ده. اوکې راځم اوس زه چاپ ته. پرنټ کې دلته اوس آپشن یې لږ ډېرې سوي دي، خو راځو اول پرنټ دې پرنټ پرنټ باندې ما کلیک دا بیخي هوبه هماغه رقم ده، هېڅ فرق نشته پکې دی دی او د هغه. پرنټر انتخاب کا، په کوم پرنټر یې چاپ کړئ، څومره صفحې چاپ کړئ، آل ټولې صفحې سلیکشن څومره لیکل چې تا انتخاب کړي صرف هغه چاپ کا. کرنټ پیج موجوده صفحه، خو په دې کې یو فرق دغه دی چې دا په نوټ پیډ کې نه فعالېده او په دې کې فعالېږي. دلته موږ صفحو شمېرې مې هلته درته لیکلي وي چې مثال یو مې پنځمه صفحه په کار ده، کامه منځ کې ورکړه، لسمه دې په کار ده، کامه ورکړه، نولسمه کامه بیا د شلو نه تر پنځه دېرشو پورې، بیا کامه، بیا پنځه پنځوس، بیا کامه، بیا د شپېتو نه تر اویاو پورې په دې ترتیب چې پرنټ باندې کلیک کړي صرف دغه صفحې شمېرې چې کومې موږ ورته ولیکلې صرف دا صفحې به درته چاپ کړي. دا په دې کې فعال څه او په نوټ پیډ کې دا نه فعال دي، نور هماغه رقم ده. څومره وار یې چاپ کوئ دا اپشن هم موږ هلته ویلی وو، فرض کړه 10 وار یې چاپ کوو. او منظم یې چاپ کوئ په ترتیب، او که غیر منظم. منظم که انتخاب کې کولیټ فرض کړه که 100 صفحې نوټ وي 10 وار یې چاپ کوو. له اولې صفحې به شروع کړي، اوله، دویمه، درېیمه، څلورمه، پنځمه تر سلمې پورې، بیا به له اولې نه شروع کړي تر اخره پورې، بیا له اول نه شروع کړي تر اخره. که چېرته دا غیر فعال کو نو اوله صفحه دومره وارې چاپ کوي، 10 ورته لیکلې 10 وارې به چاپ کېږي، بیا به دویمه صفحه دومره وارې چاپ کېږي، بیا درېیمه، بیا څلورمه. خو دا غیر منظم ده، بیا به یې ته ترتیبه نوټ به چپټر به ته تر جوړی دا سیټینګ هم موږ وکړو. اوس راځو په دې کې دا نوي شیان چې دي دا څه شی دي پکې. دویم په دې پرنټ کې دا کویک پرنټ ګورئ چې دې باندې موږ کلیک کړو سیټینګ ته راځي، د پرنټ سیټینګ ته راځي، بیا په اخره کې پرنټ بټن د دې باندې کلیک کو چاپ شروع کیږي. خو کویک یې زر ته که نه کویک پرنټ ډایرکټ هغه پرنټ بټن په دې کې څه اخري کې که په سیټینګ باندې ډاډه یې چې یاره ما سیټینګ صحیح کړی ده نو کویک پرنټ باندې به کلیک کړي د ډایرکټ بس چاپ ته کوي که پرنټر فعال وي، سیټینګ ته دې نه بیایي. او په دریم اپشن چې د سره دې کې اضافي هغه د پرنټ پریویو، پرنټ یې چاپ ته پریایي مخکې ته او ویو لیدلو ته. د چاپ نه مخکې که لیدل غواړئ چې دا لیکل به په صفحې باندې څه رقم ښکاري نو دې باندې به کلیک کړئ. راځو دا مو ګورو. اوس 2 صفحې ده، زه یوې صفحې ته اړومه ګوره ځان ته یو ټیب سره راغی. دلته صفحې شمېره وګورئ چې کلیک کوئ یو وارې زوم ان رانږدې کېږي، بیا چې کلیک کوئ لرې کېږي. صفحې شمېره ښکاري که نه؟ موږ هلته ورته ویلي صفحې شمېره به ورسره چاپ کړي. نیکسټ یې که راتلونکې صفحې ته ګوره دویمه شوه، درېیمه شوه، 2 صفحې لیکل دي ټول ما دلته دې کې کړي. همدا رقم په دې کې که پرنټ باندې کلیک کړي د پرنټ سیټینګ ته دې بیایي، که پیج سیټ اپ باندې کلیک کړي پیج سیټ اپ سیټینګ ته دې بیایي، او 100% زومینګ یا که زومینګ کمه کا بیرته په 100% باندې کلیک کا بیرته یې غټ درته ښیي. 2 صفحې کې به یو وار لیدل غواړئ 2 لیدلی سي، او که یوه صفحه لیدل غواړئ راتلونکې صفحې ته لاړ شئ او بیرته پریویس تېرې شوې صفحې ته لاړ شئ او کلوز سره دغه چې کوم ټیب د پرنټ پریویو دغه بندېږي. ښه نورې دغه اپشن یې موږ ټولې ویلې وې پرون،
خو دلته دغه ریسنټ ډاکومنټس یا پینل راغلی دی څه وظیفه ده دا هم داسې کار کوي لکه اوپن پرون موږ یو فایل سیو کړی و انټرو ټو ورډ پیډ په نوم زه به درته خو اول زه دغه فایل سیو کوم چې دغه نه وروسته بیا یغه باندې کار سیو کړم چې دا په ډیسکټاپ باندې سیو کا او دې ته بس ډاکومنټ نوم ورکړه سیو چې هغه ستا او که نه ستا هغه چا ډیلیټ کړی نه دا خو ستا خو هغه ډیلیټ سوی ده زه خیر ما ورډ راخلاص کړ یو به بل هم زه نوی راخلاص کړم او لیکل به پکې وکړم او سیو به یې کړم په دې کې مې فرض کا دغه لیکل وکړه او کنټرول اس د سیو شارټکټ ده ته په ډیسکټاپ یې سیو کړه او دې ته نوم ورکړه ګردیز سیو دغه دوه فایلونه دلته تاسې وینئ چې یو د ډاکومنټ په نوم بل دی ګردیز په نوم ما اوس سیو کړل ریسنټ ډاکومنټ چې کوم پینل ده په دې کې لیست درته ښیي د هغو فایلونو چې دا تا په د نږدې وخت کې استعمال کړي وي په دې ورډ پیډ کې دې راخلاص وي فایده یې څه ده د اوپن استفاده در کولی شو ګورئ اوس کوم یو فایل راخلاص ده ګردیز لږ مخکې ما ډاکومنټ په نوم یو سیو اوس هغه راخلاص دې باندې کلیک کړه هغه راخلاص صحیح ده بیا چې راشي په دغه بل باندې کلیک کې ګردیز بیا به هغه ته راخلاصي او ته وایې چې دا کار خو له اوپن نه هم کېده اوپن دی ولې نه کوو اوپن کې یو مشکل ده که چېرته د فایل مخکې سیو کړی وي او اوپن لارې راخلاصی ځای د نه غلطي چې چېرته مې سیو کړی وي نو بیا به لکه سرګردان چوک ته چې لاړ شي ته دې به سرګردانه پکې ګرځې هر ځای کې بېګو ته ودرې ډیسکټاپ باندې نه یي ته ودرې ډاکومنټس کې نه یي ته ودرې میوزیک فولډر کې نه یي پکچرز فولډر کې نه یي په دې ویډیوز کې نه یي دلته نه یي هلته نه یي ډیسکټاپ کې بیا زه ته ځي هغه بیا انتخابات به درې که درته معلومه وي درې څلور کلیکه به کوې هغه فایل به راخلاصېږي او په دې کې اسانتیا ده زر کېږي اوس ګوره ګردیز په نوم راخلاص ده ډاکومنټ باندې کلیک که پاسه ګورې ډاکومنټ په نوم چې کوم ما سیو کړی و هغه ډایرکټ راخلاص پوه شوې دې فایدې باندې بل راځو نن موږ هوم ټیب کې کار کوو هوم کور موږ او تاسې څومره باندې وګرځه بیرته خپل کور ته راځو که نه نو کور نوم یې ځکه ورکړی ده اکثره موږ چې ډېر کار پېښېږي که نه خپل کور کې وي نو دغه چې کومې بټنې دي هوم نوم یې ځکه هم ورکړی دا ډېر استعمالېږي له دې وجې دلته هوم نوم ورکړی دی ټیپ دغه مخکې موږ انتخاب نه کوو یو کار به کېده اوس به انتخاب کوئ فرض کړه لیکل بولډ که بولډ موږ ویلي دغه لیکل ته ګوره دا به ډبل شي اټالیک په څنګ به شي انډرلاین په نوټ پیډ کې نه و لاندې یو لاین سره راغی هم لیده سټرایک تھرو پاسنه لاین پر راول څومره لیکل دي انتخابي دی څه لپاره که چېرته ته د کمپیوټر استاد یې کورنۍ وظیفه دې په کمپیوټر کې دې وړ کړو نو هغه ته چې په انټرنیټ یې راولېږي ایمیل باندې یا یې په فلشونو کې راوړی او څه لیکل یې غلط و هغه به انتخاب کې او سټرایک تھرو پاسنه به لاین پر راولې چې دغه لیکل دې غلط دي لکه څه چې استاد چې ریپای یا خط ته په راکش کې دغه لیکل دي غلط دي نو هغه کمپیوټر کې هم داسې ته کولی شي بیا کولی شي تاسې دې فنټ بدل کړئ لکه څنګه چې هلته بدلاو ګوره دا ډایرکټ د تحکاري سهولت ده صحیح ده چې کوم یو فنټ خوند درکړي هغه به انتخاب کړئ بیا د دې سایز تاسې زیاتولی شئ کمولی شئ فرض کا 14 سایز باندې ته ورکړه د دې غټې ای سره هم سایز زیاتېږي او دې سره بېرته وړې سره کمیږي ښکته وکتور د سره دې سره کمیږي او پورته چې سره دغه سره زیاتېږي بل چې دی په دې کې لیکلو رنګ تاسې بدلولی شئ چې کوم رنګ تاسو ته خوند درکوه فرض که ما دا انتخاب که چېرته دی په دغو رنګونو کې خوښ نسه رنګ فرض که دغو کې نو مور کلرز باندې به کلیک کې دغه ځای کې ګوره رنګونه ډېر دي چې کوم رنګ د انتخاب که صحیح څه او کې دي که وګورئ هغه رنګ به په اپلای پس له دې راځو دغه بل اپشن وایو د دې څه وظیفه ده اکثره موږ سره چې کله چپټر وي نوټ وي د امتحان نه ډېر مخکې مطالعه کوو نو بیا زیړ مارکر را سره یي چې کومې مهمې نکتې په یوې صفحې کې چپټر کې هغه بیا داسې نښه کوو په پاسه نه فایده یې څه فایده یې دغه وي چې کله امتحان را نږدې شي بیا د ټولو لږ مثال یو صفحه دې راواړوله په یو چپټر نوټ کې کتاب کې د ټول لوستلو ضرورت نه وي چې کله ته هغه مهمې نکتې پکې ورته خو مخکې مطالعه کړی وي نو هغه شی چې پکې لیکلي وي ټول د ذهن ته راشي یاره په دې صفحې کې دغه نکتې دغه چې کوم موضوعګانې دا ذکر شوي دي نو اسانتیا وي درته که چېرته هغه نوټ هغه چپټر په کمپیوټر کې د سره وي دلته به څنګه نښه کوې د دې لپاره به راسي اول به دلته رنګ انتخاب کړي هلته خو بازار ته ځي مارکر به اخلې مصرف به کېږي دلته ډېر مصرف نه پکېږي چې هر یو رنګ ته انتخاب یې فرض که ما انتخاب کړه دغه زیړ رنګ نو اوس چې کومې مهمه نکتې وي فرض که دغه مهمه نکته دا مې انتخاب کړله نو دې باندې به صرف کلیک نو هغه به زیړ رنګ په خپله واخلي مهمه نکتې به داسې انتخابی
او په دې باندې به ټیکسټ هایلایټ کلر دی ته وایي دې باندې به کلیک کوې دا به داسې نښه کېږي ښه بیا که دا تر ختمه یې داسې به ټول انتخاب کړې بیا به راشي دلته او اخر کې آپشن د نو کلر تر ختمې کړه بیرته تر ختم سه د چې کله چاپېږي د عموما د لیکل سایز یې څومره وي عموما د انګلیسي چې وي 12 وي او د پښتو چې د عموما 14 وي پښتو لیکل چې دي یا د دري لیکل هغه لږ سایز غټ غواړي که 12 سایز ورکړي بیا بیخي واړه غواړي نو هغه له وجې 12 کني بعضې خلک 14 هم استعمالوي خو 14 یې د پښتو لپاره عادي هغه د سټایل ده ښه اوس راځو متوجه سه دلته دغه دوه هغه دي بټنې دي دغو څه وظیفه ده یاره اووم کې خو به ټول یې که څنګه ده اووم نه ښکته خو به څوک نه وي نسته کې که نه د اوبو څه فارمول ده په کیمیا کې H2O ټول زده ده که نه په هغه کې هم که پام کړی دا دوه ښکته لیکلي وي H او O خو غټ وي خو دوه ښکته لیکلي وي دا څنګه لیکل کېږي H ګوره که زه ډایرکټ دوه ولیکم غټ ولیکل څه په دې شکل نه وي دا دوه ښکته وي نو تاسې به څه وکئ H دې چې ولیکه نو را بسې سبسکریپټ د دې بټن نوم ده دا به فعال کړي چې په کلیک کې فعال څه اوس چې ته لیکل کوې دوه لیکې درې لیکې A لیکې B لیکې چې هر شی لیکې هغه ښکته لیکل کېږي بیا که سایز یې وړکای کې داسې نه لیکل کېږي سایز یې که وړکای کې ګوره د دوو ته وګورې د H نم لږ ښکته ده تللی ده معلومیږي که نه خو که سایز یې وړکای کې بیا یې ښکته نه ځي دغه سره به نږدې لیکلی وي نو ضروري خبره ده چې تاسې به څه شي انتخابوئ سبسکریپټ چې کوم بټن ده به فعال کړئ او هغه دوم لیکل که ایم لیکل که بیم لیکل چې هر یو شی هم لیکه به ولیکئ د هغه نه وروسته چې بېرته عادي لیکل کوئ دا به بیا غیر فعال کړئ په کلیک به کوئ او به ولیکئ همدا رقم که تاسې په څه شي باندې توان لیکئ که هغه عدد وي که هغه ایکس وي که هغه وای وي نو توان به څه رقم لیکئ د هغه لپاره به تاسې سوپر سکریپټ دغه بټن ده دا به فعالوي فرض که زه په ایکس باندې توان لیکم دته حل کوي نه صرف لیکل لپاره دا ستا ما څه ویل چې ورډ پیډ د لیکل لپاره استعمالیږي ایکس مې ولیکه دې باندې توان لیکم نو دې لپاره به زه سوپر سکریپټ بټن به فعال کړم دوه لیکې درې لیکې چې هر شی په دې کې عادي ولیکل بېرته که عادي لیکل کوې نو دا به غیر فعال کړي او کوز به دې خپل لیکل شروع کړي نو فنډ سیکشن موږ نن ویلې اوس راځو کټ کاپي خو موږ ویلی یو که نه شابسې کټ به څوک وکړي د کټ څه وظیفه وه ته یې وشه کټ که چیرې اوس موږ یو شی ایج ختموو او بیا یې کته په انټر په واسطه به راسو بل ځای ته یې وړو بل ځای ته یې وړو هلته راځي کټ او کاپي او کاپي که چیرې نه نقل اخلو نقل اخلو راځو دغه وظیفه دلته دغه هم اجرا کوي صرف د بټنو سټایل بدل سوی خو ګورئ غیر فعال ده کار نه کوي مخکې ما تاسو ته ویلي وو د دې لپاره انتخاب ضروري ده زه دغه لیکل دلته انتخابوم دا لیکل مې انتخاب کړو ورته مې دې ځای کټ کړه ګوره لرې شو کوم ځای ته یې وړې ورته مې دلته یې راوړه او پیسټ بټن اوس دلته ښه غټ ده چې باندې کلیک کړه دلته پیسټ شو کاپي سره کم کېږي نقل ترې واخله فرض کړه دغه H2O مې دلته لیکلی ده دا دې دلته هم وي پاس هم لیکم دا به انتخاب کې کاپي دې نقل واخله که هغه ته ډېر لیکل انتخاب کړي او که لږ انتخاب کړي څومره چې انتخاب کړي هغه ټولو باندې اپلای کېږي دلته مې ورته کلیک کړه ورته مې دلته یې پیسټ کړه یا کنټرول پلس وي دې شارټ کټ ده ډېر وارې به زر درته ولیکي خو دې کې دې سره یو غشی ده پیسټ سره لاندې پیسټ سپیشل د دې څه وظیفه ده د دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې دا لیکل به زه سلیکټ آل څه شارټ کټ ده کنټرول پلس A ټول مې انتخاب کړه او ډیلیټ بټن چې وی ټول ګوره ډیلیټ شول دې لپاره به تاسې ورډ پروګرام را خلاصوئ پیسټ سپیشل چې کاروئ نو ورډ پروګرام به را خلاص کړئ په دې کې مې دغه لیکل کړي دي او دغه لیکل ته زه یو سټایل هم ورکوم ډایرکټ مې دغه سټایل ورکړ او دې ځای نه مې ګوره هماغه رقم بټن دی په دې پروګرام کې کاپي صحیح څه کاپي مې کړه دا مینیمایز کړه ورډ پیډ را خلاص دلته پیسټ کوم خو پیسټ سپیشل پیسټ سپیشل دلته ګوره بیا په دوه ډوله ده یو عادي پیسټ ده لکه څنګه چې موږ هلته ویلې خو دلته بیا هم هغه په څلور ډوله ده اول مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دا به د آبجکټ په شکل وي آبجکټ څه معنا ګوره دې کې منځ کې نه کلیک کېږي لیکل نه پکې کېږي صحیح څه دا نور هم تقریبا دغه رقم دي بیا راسي پیس سپیشل ته پکچر د عکس په شکل راوړ دې کې خو بیخي هم نه کلیک کېږي منځ کې او بل دریم اپشن چې ده په دې کې ریچ ټیکسټ د
ورډ پیډ د لیکلو سټایل ته څه وایي ریچ ټیکسټ چې څومره هم ته فارمیټینګ دغه ځینې ورکړې لیکلو ته رنګ ورکړي سټایل ورکړي فنټ یې بدل کړي د دې لیکلو ته څه وایي ریچ ټیکسټ دې فارمیټ کې راوړه اوکې خو دې کې ګوره اوس بیا کلیک کېږي لیکل کې کولی شي او بل پی سپیشل چې دا هغه د انفارمیټډ ټیکسټ د نوټ پیډ لیکلو ته انفارمیټډ ټیکسټ وایي اوکې کا ګوره هغه کې رنګونه نه وو که نه رنګ یې تر لرې که پوه شوې په د نوټ پیډ لیکلو سټایل کې دا موږ راوړو خو د دې نه هم مهم شی چې د پی سپیشل کې هغه د پیسټ لینک اړیکې ته وایي د دې ورډ پیډ او د دې ورډ چې کوم فایل ده د دغو لیکلو ترمنځ اړیکه جوړه کړه څنګه اړیکه جوړه کړه اوکې کا اړیکه څنګه جوړه شوه ګورئ دلته دغه لیکل راغله کوم چې ما دلته کړي دي په ورډ کې خو زه راځم دې کې اوس دلته تغیرات راولم دلته زه لیکم په دې لیکلو منځ کې افغانستان په خپله به هلته دا لاړ شي افغانستان از اور سویټ هوم لینډ چې دې ولیکل څنګه یې ځاته مینیمایز کې اټومیټیک به دلته راځي اړیکه جوړه شو بل تاسو څنګه کولی شئ دا ما بیا ډیلیټ کړی راغلم ورډ ته دا مې ټول انتخاب کړ کنټرول ای کنټرول سی کاپي او دا مینیمایز کړ راځم پی سپیشل ته پی سپیشل کې وګورئ ډسپلی ایز آیکن اوکې کا د آیکن په شکل به دلته ښکاري چې په ډبل کلیک کې چې د هر پروګرام فایل وي که هغه د ورډ وي که د ایکسل وي په هغه پروګرام کې به درته راخلاصي ګوره دغه ده راخلاص بس د دغومره